الله د پیغمبر فرمان دی چې څوک د فرض مانځه نه وروستو لس ځلې سبحان الله ووایي او لس ځلې الحمدلله ووایي او لس پیرې لا اله الا الله ووایي او یو ځل په آخر کې دا ووایي چې لا اله الا الله وحده لا شریک له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر او د دې نه وروستو دا نارینه او زنانه دعا وغواړي نو د الله پیغمبر فرمایي چې الله دې بنده ته په خپله باندې اواز کوي چې عجیبو عجیبو ای بنده ستا دعا مې قبوله کړه نو دا خپل معمول وګرځوئ د هر فرض مانځه نه وروستو لس ځلې سبحان الله لس ځلې الحمدلله او لس پیرې لا اله الا الله او اخر کې دا کلمات چې لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دا کلمات اولولا د دې نه وروستو درود شریف ووایه او بیا د